د شعرونو کې ستاسو په دې نظم کې په دې دغه کې ستاسو کوم د خوښې شعر دی یا داسې نظم دی چې تاسو د کتونکو ته ووایئ؟ بد ورسره ډیر دي او کنه ښه دي ورسره، چې بد ورسره ډیر دي او کنه ښه دي ورسره، لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره. ما شاعري چې ده نو دا قدرتي شاعري ده. نن سبا خو د شاعرانو کې په سوونو قسمونه دي، څوک نقلي شاعران دي، څوک داسې شاعران چې د بل شاعر شاګردي او کتاب ګوري د هغې نه بیا ټکي راوباسي. شعر زمانه څه به وي ژوندون څه به یې خوند، چې راغله جدایي دا به وي خوښه د خاوند، په وخت د ځنکدن مې سر نه لاندې که مړوند، رو رو مې غلی غلی ښکلا وه زه درنه الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، یو ځلې بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری د اسیم الله آفیشل په پاڼه باندې تاسو ته مخاطب دی. زموږ سره په ننني پروګرام کې د بونیر یو ناملوړی شاعر چې کوم دی صاحب زر کولیاړوال صاحب دی، ته هغه خواته راغلی یو. نو د صاحب زر کولیاړوال صاحب هم شکریا دا کو چې موږ له ټایم راکو او په دې خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. ډېره مننه، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو راغلئ او زما سره په دې دوکان کې کېناستئ او خوږې خبرې مې راته وکړې. زه ډېر مطمئن یم، خوشحاله یم، ډېره مننه. نو د صاحب زر کولیاړوال صاحب نه به یو څو تپوسونه کوو، نو ملګرو تاسو به راسره هم واورئ او راځئ چې وایو ورو چې هغه څه خیالات لري. نو کولیاړوال صاحب لومبې خو زمونږ دا سوال دی ستاسو نه چې شاعري خو د کلې نه شروع کړې وه. دا تا ډېره ښه خبره وکړه، ځکه چې دې نه به خلکو ته معلومات وشي. زه د 8 کالو په عمر کې وم چې زما د فن سره شوق و او د هغه وخت نه به ما څه د دې فن سره شوق ساته او څه لوړې جوړې خبرې به مې په شعر کې کولې. د ډېر وړوکوالي د وخت نه دې سره زما تعلق دی او د هغې یو وجه وه. وجه دا وه چې زما پلار د خدای پاک وبخښي هغه په خپله شاعر و او زه وړوکی مو د هغه سره به ګرځېدم، نو د هغه د وجې نه په ما هم دا اثر وشو او له خیره لا تر اوسه لګیا یو په دې فن کې روان یو. لکه دا صاحب زر کولیاړوال صاحب وایي چې د 8 کالو نه زه به مې د پلار سره ګرځېدلم او دا ماته یو میراث پاتې شوی دی د پلار نه. دا شاعري ماته په میراث کې پاتې شوې ده او ماشاءالله ډېره ښه شاعري کې، ډېره خوږه شاعري کې. بل تپوس د صاحب زر کولیاړوال صاحب نه دا دی چې شاعر په 2 قسمه یې موږ شاعرانو نه او مشرانو نه اورو که نه وي، یو قدرتي شاعري او یو د حادثاتو نه تېر شوي. نو موږ دا تپوس کو چې صاحب زر کولیاړوال صاحب چې دی هغه کوم شاعر دی؟ چې سوچو که من تاسو 2 قسمه وي، نن سبا خو په شاعرانو کې په سوونو قسمونه دي، څوک نقلي شاعران دي، څوک داسې شاعران چې د بل شاعر شاګردي او کتاب ګوري د هغې نه بیا ټکي راوباسي او خپل نوم پرې ووایي دا زه شاعر یم. او شاعري لږه اسانه شوې هم ډېره زیاته ده، ځکه چې یو د نن زمانې وخت کې یو هلک یو 2-3 مصري ولیکي د غزل او پردی او واړی راواړي او بیا یې د میډیا له ورکړي دا زما شعر دی، زما غزل دی. زموږ په دور کې چې ونو شاعري ډېره زیاته ګرانه وه او په هغه وخت کې 2 قسمونه و د شاعرۍ. یو ته به د استادانو د معاشرې والو حقیقتي شاعر وي چې چا به د خدای رسول خبرې کولې، د اولیاء کرامو ده او تاریخي شعرونه به وي، نو هغه ته به حقیقتي وي. او چې چا به د حسن او دغه باس کوو نو په هغه وخت کې د هغې ته به مجازي وي. اوس خو د شاعرۍ ډېر زیات قسمونه دي، نقلي هم دي او اصلي پکې هم دي او ګډ وډ دي، لکه څنګه چې په دې نورو سیسونو کې ترمیمونه شوي دي داسې په شاعرۍ کې هم ډېر زیات ترمیمونه شوي دي. خو زما شاعري چې ده نو دا قدرتي شاعري ده او دا ما نه د چا شاګردي کړې ده او نه مې د چا کتاب کتلی، ځکه چې زه کتاب نشم پړاولی کولاو. نو زما شاعري چې ده دا خاص ډایرکټ د الله پاک رحم دی په ما باندې او زه خپلې شاعرۍ ته لکه داسې شاعري وایم چې دا قدرتي ده.
لکه چې تاسو ته صاحب زر کولیاړوال صاحب وویل چې په دې مخکې تپوس کې مونږ د دوی نه دا واورېدل که نه چې دا شاعري چې کوم ده نو دا زه د 8 سالو په عمر کې وم او دا ماته په میراث کې پاتې شوې ده. نو چې په میراث کې د 8 سالو په عمر کې شاعرۍ ته ستا ذهن لا چې هغه خو الریډي قدرتي نو صاحب زر کولیاړوال صاحب چې دی هغه یو قدرتي شاعر دی او یو ښه شاعر دی. نو د دوی نه به زمونږ بل دا سوالي چې ستاسو په دې شعرونو کې ستاسو په دې نظم کې په دې دغه کې ستاسو کم د خوښې شعر دی یا داسې نظم دی چې تاسو دې کتونکو ته ووایه؟ دا خو ته داسې سوال وکړو چې د شعر کم شعرونه چې نو هغه په مثال داسې چې لکه د هغه بچي چې نو په بچو کې سړي ته یو ناکار نه چې دا یو ښکلی دی دا یو نه دی ښکلی. نو زما شعرونه چې دي ما ته داسې ښکاري لکه زما بچي چې او زه په دغه هم پوهیم چې زما د مرګ نه وروستو زما دا شعرونه چاته یاد وي نو ما به یادي او ما ته به دواګانې کوي بخانه به کوي. نو زه په دې خوشحاله یم او کېدای شي چې زما چې کوم بچي دي د هغوی زه هېر شم خو لکه د دې شعرۍ په وجه به زه تر قیامت علی خیر جمدیم او زه به یادېږم او زه به یو نظم ستاسو مخې ته کېږدم په خپل طبیعت باندې چې د هغې یرندو کې نظم دی خو زما خوښ هم ډېر دی چې بد ورسره ډېر دي او که نه ښه دي ورسره چې بد ورسره ډېر دي او که نه ښه دي ورسره لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره او چې تا ورله په خپله غسل ورکو په تخته چې تا ورله په خپله غسل ورکو په تخته صفا دې په قانون د پیغمبر کو په تخته د پاره دې د قبر برابر کو په تخته نو سپین زر سره هم دی او که نسره دي ورسره په لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره او کفن دې چې چاپېر کو یو پیسه ورسره نشته داسې ده که نه کفن دې چې چاپېر کو یو پیسه ورسره نشته جایداد شو ترې نه پاتې خزانه ورسره نشته خو الله ته به پیش کېږي څه بانه ورسره نشته نو دا روح پسې روان دي او کړانده دي ورسره دا خلک په روز خپوي چې جنازې سره روان دي که نه دا روح پسې روان دي او کړانده دي ورسره لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره او پرون په دې دنیا کې عزتمنو نامورو پرون جمدې او غټ خانو پرون په دې دنیا کې عزتمنو نامورو تکسر و د غصې نه په کمزورو زورورو بنګلې درې څلور ویم ولاړو ته موټرو نو دا هر څه د خپلو خو نن نه دي ورسره په لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره او ګرځېد به په چرچه کې بې حسابه یې نشه وه شراب و کبابونه و بس دغه یې پیشه وه یو څو ورځې ژوندون و د څو ورځو تماشه وه نو د کم ځان سره یوړه کم پراته دي ورسره د کم ځان سره یوړو کم پراته دي ورسره په لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره او چې قبر ته یې کوز کو بیا یې پې ګټې کېښودلې ژوندو پې په خپل عقل غټې غټې کېښودلې وي صاحب له غټې غټې ګټې راوړې د وړو وړو چاودونو کې یې خټې کېښودلې نو ماران دي لړمانان دي او بس وی نه دي ورسره او لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره چې بد ورسره ډېر دي او که نه ښه دي ورسره لاسونه ورله وګورئ چې څه دي ورسره خاورې په سر باندې بادوه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم او اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه تا نه منله ما به درته وي یمه ناجوړه مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او جوړه نو بغیر زما نه عمر تېروه زه درنه لاړم او هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم نو بغیر زما نه څه به وي ژوندون څه به یې خوندو چې راغله جدایي دا به وي خوښه د خاوندو په وخت د زنکدن مې سر نه لاندې که مړوندو رو مې غلی غلی ښکلا وه زه درنه لاړم رو مې غلی غلی ښکلا وه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم او رو مې ښکلا وه کلمه وایه د شهادت
دشمن دې ډېر مکار چې ورته نشم ملامت په مخ ته پاک حبیب به مې بچ کړي رب العزت نو کفن رانه په خپله تاووه زه درنه لاړم ډېر کفن رانه په خپله تاووه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه او زه درنه لاړم کفن رانه چاپېر که اجت نشته دی بل چاته کفن رانه چاپېر که اجت نشته دی بل چاته خپلوان نصبیان څه کوي چې نن نه راځي خواته نو زر وکه سوال جواب فضل عظیم لګول شاته زر وکه سوال جواب فضل عظیم لګول شاته نو زما د پن ملګري خبره وه زه درنه لاړم او هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم زما د پن ملګري کړه خبر چې دلته راشي چې قبر ته مې کوز کړي بیا به ټول لاس په دوا شي نو دا رنګ به صاحب زر په ټولو خاورو کې فنا شي په دې کدا مې ځان مشغوله زه درنه لاړم نو کتونکو مونږ نن راغلی وو د صاحب زر کلیاړوال صاحب خواته نن زمونږ دا پروګرام او امید دی چې ستاسو به خوښ شي نو د را روان پروګرام دپاره اجازت راکړئ د الله په امان